حسن بصري رحمت الله علیه یو شاګرد و یو زنانه و او هغه زنانه ډیره مالداره و. هغې له الله جل شانه یو زوی ورکړی چې کله د دې زنانه دا خاون وفات شو نو دې بل واده ونه کو. قدرمندو مسله داسې ده چې کله یو کونډه ښځه وي واده وفات شي نو که دا بل واده وکړي نو دې کې هېڅ ګناه نشته، بالکل کولی شي، بالکل ورته د شریعت د سایډ نه اجازت دی. او که یو زنانه د خپل بچو دپاره واده ونه کي نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په باره کې فرمایلی دي چې سانه تکلیف دې ښځې په خپل ځان باندې تیر کو، هغه خپل خواهشات چې کم دی هغې ته دې ونه کتل، خپل جذبات دې قابو کړل، نو د دې چې دا باقي کومه زندگی تیریږي په یو سیکنډ په یو منټ دې ته د جهاد د مجاهد او د غازی عمره ثواب ملاویږي. څوک چې د الله جل شانه په لار کې مسلسل جهاد کوي دا یو ډیره لویه خبره ده. دا نه اجر ځکه چې دې دلته خپل خواهشاتو سره جهاد وکړو، خپل خواهشات دې قابو کړل. نو د هغې زنانه خاوند چې وفات شو هغې سره ډیر مال مو، هغې وی که زه دویم واده کومه نو کیدی شي خاوند زمانه دا ټول مال مو اخلي او هغه مال بیا په خپلو بچو باندې خرج کوي، زما دې بچي به یا تربیت وشي یا به ونه شي. نو دې وی چې زه به د خپل بچي ته د خپل ځواني زړه کمه او د خپل بچي تربیت به وکمه او بل واده ونه که هغه ټول خواهشات یې ځان له ختم کړ. نو څه وخت بعد دا زوی چې کله غټ شو، زوی لوفرو، هغه به شراب کباب کول، ګناهونو پسې به ګرځېدو، قلاکانې شوکې ډاکې زناګانې به یې کولې، انتهایی بدعمله انسانو. نو دا مور یې لاړه دې حسن بصري رحمت الله علیه له بوتلو چې دغه شانتې زما زوی دی او د دپاره خو ما ډېره قرباني ورکړې ده، خپله ځواني مې زړه کړې ده او دا زوی په غلطه لار باندې روان دی. حسن بصري رحمت الله علیه به ورته نصیحت وکړو، ده به توبه وویستله، یو 2 ورځې بعد به بیا هغه ګناهونه شروع کړل، بیا به یو 100 میاشتې بعد هغه به بیا غله بوتلو، بیا به ورته هغې نصیحت وکړو، بیا به یې توبه وویسته، یو 100 ورځې بعد به بیا هغه خپل ګناهونه شروع کړل. یاره بالکل په لار باندې نه راتلو. حسن بصري رحمت الله علیه ورپسې رامغلو، راغلم د نصیحت یې ورته کړی دی خو په لار باندې انسان نه راتلو. داسې چلو شو چې دا هلک بیمار شو. چې کله بیمار شو د مور ورته ویې بچې بس د اوس توبه وباسه که نه، دا ګناهونه پرېږده،